بسم الله الرحمن الرحیم. د اودس کولو شپږم ادب دا دی چې مونږه د لاسونو او د خپو د ګوتو خلال وکړو، او د دې مقصد دی چې د دې ګوتو په منځ کې چې کوم ځای دی چې هغې ته اوبه پوره ورسي. امام ترمذي رحمت الله علیه د لقیط ابن صابره رضی الله عنه نه روایت نقل کړی دی. هغه فرمایي نبي علیه الصلاة والسلام ماته ارشاد وفرمایه چې کله ته اودس کوې نو د ګوتو په منځ کې خلال کوه. دغه شان امام ترمذي رحمت الله علیه د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه په روایت سره هم یو روایت ذکر کړی دی، او په هغې کې هم عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې نبي علیه الصلاة والسلام ماته ارشاد وفرمایه چې کله ته اودس کوې نو د لاسونو او د خپو د ګوتو په منځ کې خلال وکړه. بیا د لاسونو د ګوتو د خلال طریقه دا ده چې د یو لاس دا ګوتې د بل لاس د ګوتو په منځ کې بوستلی شي، لکه داسې لاسونه د یو بل د پاسه بوستلی شي، او د خپو د ګوتو په منځ کې د خلال طریقه دا ده چې د ګس لاس د کچه ګوته خنجه ګوته چې ورته مونږ وایو دا د دې ګوتو په منځ کې د ښۍ خپې نه شروع شي، د ښۍ خپې د اخري ګوتې نه د کچې ګوتې نه، او دا ختمیږي د ګسې خپې په اخري ګوته باندې په کچه ګوته باندې. نو دا خلال کول او د ګوتو دا خلال کول دا د اودس ادب دی، او په دې کې دا احتیاط دی چې اوبه د دغې اندامونو کم اندامونه چې انزل په اودس کې فرض دي د هغې هر یو ځای ته او هرې حصې ته ورسي. الله دې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي.